وبالي جی بیبي جی جی بیبي جی خبره مې وره بالي جی زه تللی وم میډم ناز کره ویم هغې داسې پخلي پخ کړي وو داسې پخلي چې د خولې نه مې تر اوسه پورې ذایقه نه ځي نو ولې بیبي جی داسې څه پخ کړي وو چې ډېر مزېدار وو وبالي ویم دوه ډشې پخ کړي وو که نه یو کې روزې وې چکن و پکې دانې وې پکې د وږي دانې وې پکې وې بله ډونګه کې چکن و داسې سور شانتي و شملا مرچ و پکې پیاز و پکې چې دا څومره ډېر مزېدار بیبي جی دا یو چکن منچورین وو او دا بل چکن فرایډ رایس وو ای بالي دا نومونه خو تا دوه درې ځله ماته اغوښتي مو او تا وې زه پخوم خو تا بیا نو پخ کړې او کنه بیبي جی ولې ما خو درته ویلي وو و تاسو راته دونه خبرې په هغې وکړي چې داسې د چینیانو خوراک راباندې کړي وبالي بالي نو ماته څه پته وه تا به راته ویلي وو که نه چې دا روجي دي چرګ دی او سبزیانې دي ای بیبي جی دا ته اوس داسې خبره کې او چې کله هلته په صوفه کښېنې که نه نو بیا بلبل شوې نو بیا ته چېرته زما اورې بیبي جی بس بالي خبرې ډېرې مه کوه خبرې مې ډېرې نه دي خوښ پوهې بېګاله دا تیار وای بیبي جی بېغمه اوسه ویم داسې به دله پاخه کړم که نه ویم چې د هغې خوراک درنه هېر شي ښه زه ورځه کچن شابه لاړمه دغه ویجي ویم چې د ده خو به راباندې دا شک نه راغلی چې دا نومونه او دا ډش اډو ما پېژندنه